د دې نه پس په مجلس کې موږ سره خواږه او درانه مشایخ ناست دي. غواړم چې هغوی تاسو ته یو څو منټه درکړي او په دغه وخت کې تاسو د هغوی نه زده کړه وکړئ. اولا دعوت ورکوم د دې جامعې شیخ الحدیث شیخ عطا الله چې هغه راشي او تاسو ته یو 15 منټه مختصره خبره وکړي. شیخ عطا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عزت مندو مشایخ کرام، قدرمن ملمانه او زمونږ د جامعې ګرانو او عزتمندو طلبه کرامو او عام مسلمانانو ورونو، بیانونه به انشاءالله هغه علماء او مشایخ کوي چې مونږ را دعوت کړي او میلمانه دي. مونږ دې جامعه کې او په دې منبر باندې د دې علاقې عام مسلمانان ورونه او خپل طلبه کرامو ته وخت په وخت باندې بیانونه کړي دي. زمونږ بیان ته ډېر ضرورت او حاجت نه و، خو د مولوي صاحب د دعوت په بنیاد باندې یو دوه درې خبرې عرض کول غواړم. خپلو هغو ملګرو ته او طلبه کرامو ته چې سږکال د تخصص فی الحدیث او د حفظ د دورو نه فارغېږي، یو دوه درې نصیحتونه وړاندې کول غواړم او یو دوه نصیحتونه زما د خپل محترم استاذ شیخ القرآن والحدیث علامه غلام الله رحمتی رحمه الله چې هغه مونږ ته په وخت د فراغت او دوره حدیث کې چې مونږ فارغېدلو کړي وو، او هغه به په هر کال خپل طلباو ته او خپلو ملګرو ته دغه وصیت وړاندې کوئ. عزتمندو، علم داسې یو دولت دی، داسې یو نعمت دی چې العلم یحرسک وانت تحرس المال. د مال او د دنیا او د علم په منځ کې لوی فرق دا دی، هر عقل والا باید پې سوچ وکړي. که دې مال پیدا کړ، که دې خزانه او دولت پیدا کړه، ته بیا څوکیدار یې، او که دې علم وکړ، علم به ستا څوکیداري کوي، علم به تا ته قدر درکوي، علم به تا ته رتبه درکوي. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم تا ته رتبې او درجې درکوي. المال تنقصه النفقه. د علم او د دنیا په منځ کې څومره فرق دی. مال چې مصرفه کمیږي او علم چې مصرفه نو زیاتیږي. هغه په انفاق کولو سره، په بیانولو سره زیاتیږي، کمیږي نه.
مات خزان المال وهم مات خزان المال دا چا چې مال خزانه کوه دوی مړه شوه مال یې پاتې دی ژوندی کور یې پاتې دی بنګلې پاتې دي لیکن هغه څوک چې هغوی علم وکړ دوی د دنیا نه کتللی دي علم یې ژوندی پاتې دی علم نه مړ کېږي زمونږ مشایخ چې د دې مدرسې بنیاد یې ایښی دی مونږ او تاسو یې نومونه مخاوق وینو د دنیا نه تللی دي خو الحمدلله میراث او علم یې پاتې دی دلته چې مونږ او تاسې په دې علاقه کې د دې مدرسې شیوخ او استادان وینو یا په دې وطن کې چې څه مشهور محدثین او شیخ الحدیث وینو الحمدلله دا د دغې علماو شاګردان دي چې اوس هغوی نشته دي او د هغوی میراث پاتې دی د اهل حدیثو داسې جامعه نشته داسې مدرسه نشته چې په هغې کې د شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله یو شاګرد شیخ الحدیث نه او هغه ټولې دنیا په دې باندې اقرار لري د دې مدرسې فارغینو طلبه کرامو ته زه دا یو خوشخبری ورکوم چې تاسې د داسې یو مرکز نه فارغېږئ چې انشاءالله د خیر مرکز دی څوک چې د دې مرکز نه فارغه شوي دي الحمدلله هغه الله د علم سرچینې ګرځولي دي خو دا یو دوه درې نصیحتونه ذهن کې وساتئ هغه نصیحتونه چې ما د شیخ صاحب نه اورېدلې وه بیا مې وکتل امام نووي رحمه الله کتاب دی په آداب العالم والمتعلم په نوم باندې هغه نصیحتونه په هغه کتاب کې موجودو اول نصیحت دا و چې تاسې به د علم په وجه باندې متکبرین نه جوړېږئ التواضع شیطان انسان له دوکه کوي هسې نه چې یو عالم ته الله استعداد ورکړی وي الله فهم ورکړی وي الله ذهانت ورکړی وي هغه د فراغت سره سره الله ورته لوړ مقام ورکي ډېر شاګردان هغه پیدا کړي د یو جامعې مدرس شي یو جامعې کې شیخ الحدیث شي شیطان یې په ذهن کې کبر او غرور ورچوي هسې نه علم تقاضا دا ده چې د چا علم څومره اوچتېږي څومره الله ورته محبوبیت په منځ د شاګردانو او عوامو کې ورکوي هغومره باید په عالم کې تواضع زیاتېږي چې دا علم سره سره مونږ کې کبر او غرور پیدا نشي داسې فکر ونه کړو چې زه د نورو خلکو نه اوچت یم بلکې هر مؤمن دپاره دا لازمه ده چې د دې صفت نه ځان وساتي الکبر بطر الحق وغمت الناس هیڅکله به خپل ادنا شاګرد خپل ادنا مقتدي خپل ادنا ملګری دا به هم د ځان نه کم نه ګڼې بلکې تواضع به ځان کې همیشه دپاره جاري ساتئ چې زه د الله عاجز بنده یم او زه د هیڅ چا نه اوچت نه یم دویم مهم ادب دا دی عزتمندو دویم نصیحت مې ملګرو ته دا دی چې په لږ باندې قناعت کول د عالم دپاره په لږ باندې قناعت کول دا د علم د ساتلو ذریعه ده کله چې انسان فارغ شي دنیا طرف ته میلان شي تنخواه طرف ته میلان شي لوی وظیفې طرف ته میلان شي هغه بیا خپل علم ساتلی نشي کله چې یو عالم قطعه د دنیا د حصول نه وکړي ویرضا بالیسیر من القوت ویصبر علی ضیق العیش که لږ ګزاره دې کېدله سبا و بېګا دې پرې تېرېدل خو ته د علم د دایرې نه ونه وتلې چې کله فارغه شوې
ستا ذهن داسې و که ما ته 1 روپۍ هم څوک رانه کي، یو دنیوي عوض هم څوک رانه کي، خو زه به د دې علم د ماحول نه وځم، زه به په علم کې بیا هم پاتې کېږم. که څومره انسان ذهین وي، څومره انسان کوشش کړی وي، څومره انسان ځان په دې 12-13 کاله کړولی وي، خو چې کله فارغ شو، دستاربندي وشوه او د علم ته شا وګرځول، 1 کال بعد نه دا مولوي دی، نه دا شیخ دی، نه دا حافظ دی، نه دا امام دی، نه قاری دی، دا هر څه ته پاتې کېږي. بیا یا دکاندار دی یا تجار دی، دا خپل پیشه ته نه پاتې کېږي. که چېرته دنیا ته میلان انسان وکړي، موږ او تاسو وینو ټولو جامعاتو کې په سوونو کسان فارغېږي، خو لیکن لږ کسان د علم سره پاتې کېږي. نو ځکه به د ملګرو سوچ دا وي چې زه کله د دې ځای نه وځم، زه فارغه نه شوم، د علم نه زه عالم نه شوم، زه شیخ نه شوم، زه به دې نه وروسته عالم جوړېږم. که په دې فن کې پاتې شوم عالم یم، که پاتې نه شوم بس دا علم دا د 14 کالو د 12 کالو عمر مې ټول ضایع شو. الله دې تاسو ټولو ته د دې نصیحتونو باندې زموږ سره د عمل کولو توفیق راکړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.